او دریمه خبره دا ده چې تاسو به ګورئ د دې دپاره خپل آرام او راحت هم لږ قرباني کوئ. هغه به څنګه چې تاسو له خدای پاک کوم سکل او هنر درکړی دی د هغې نه به فایده اخلئ او په سیکنډ ټایم کې به کار شروع کې. مثال په توګه باندې څوک ټیوشن کولی شي یا آنلاین ټیچنګ کولی شي یا آنلاین څه بل څه کاروبار شروع کولی شي. نو په دغه طریقې باندې چې کم آمدن راځي نه هغه به ګورئ په جیب کې نه اچوئ، هغه به دغه قرضدارانو له ورکوئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. او هغه مخکې لیکي چې معاشي ازادي حاصلولو دپاره په دې مهم کې به ټول نه غټ دوست ستاسو آمدني وي او غټ دشمن به ستاسو قرضې وي. اوس سوال دا راځي که موږ باندې د مخکې نه قرضې وي نو هغه به څنګه ختمو؟ نو خوږو کتونکو د هغې اسان جواب دا دی چې تاسو به داسې کار وکړئ چې یو پن او کاغذ به واخلئ او یو لیست به جوړ کړئ. هغه لیست کې به ولیکئ چې تاسو باندې کم قرضې دي او د چا دي. مثلا د فلاني دوست 10,000 روپۍ قرضه ده، د فلاني دکاندار 60,000 روپۍ قرضه ده وغیره وغیره. نو بیا به داسې کار وکړئ چې د کم قرضخواه ډېر زیات ډیمانډ کوي او تنګول کوي نو هغه په ټاپ باندې ولیکئ. دویم نمبر به په دویم نمبر باندې ولیکئ او چې ټول نه کم ډیمانډ کولو والا به په آخر نمبر باندې ولیکئ. نو کله چې تاسو دغه ایمرجنسي فنډ جوړ کړی دی نو دغه ایمرجنسي فنډ چې د 3 میاشتې برابر شي نو د هغې نه اضافي پیسې به تاسو راخلئ او چې دا څوک تاسو نه قرض غواړي په دې کې به لږې ورکوئ. او دویمه طریقه دا هم کیدای شي تاسو نه څوک قرض ډېر زر ډیمانډ نه کوي نو تاسو بیا داسې کوئ نو ټول نه کمه قرضه به اول خلاصه کړئ، هغې پسې به بیا دویم نمبر قرضه به خلاصه کړئ او ټول نه زیاته قرضه به په آخره کې خلاصوئ. اوس دا قرضه به د کوم ځای نه خلاصېږي هغه تاسو ته ما قصه ذکر کړله چې ستاسو ایمرجنسي فنډ کله چې د 3 میاشتو نه سیوا شي نو دا بیا خیر دی په قرضو ادا کولو کې ورکوئ چې تاسو به ګورئ د دې دپاره خپل آرام او راحت هم لږ قرباني کوئ. هغه به څنګه چې تاسو له خدای پاک کوم سکل او هنر درکړی دی د هغې نه به فایده اخلئ او په سیکنډ ټایم کې به کار شروع کې. مثال په توګه باندې څوک ټیوشن کولی شي یا آنلاین ټیچنګ کولی شي یا آنلاین څه بل څه کاروبار شروع کولی شي. نو په دغه طریقې باندې چې کم آمدن راځي نه هغه به ګورئ په جیب کې نه اچوئ، هغه به دغه قرضدارانو له ورکوئ. او دویمه طریقه دا هم کیدای شي چې تاسو کله ګرانې کپړې اخلئ یا هغه خوراکونه کوئ یو څو کاله په ځان باندې پابندي ولګئ چې زه به قیمتي کپړې نه اخلم او زه به ډېرې خرچې خوراکونو کې نه کوم او د هغې نه به پیسې بچ کوم هغه به هم زه په قرض کې ورکوم. نو په دې دوو طریقو باندې انشاءالله العظیم تاسو خپل قرض په مزه ختمولی شئ. یو خبره یاد ساتئ وی کو غر لوړ دی خو په سر لار ده، کو قرض ډېر زیات هم وي خو چې تاسو لږ ورکول شروع کې یو نه یو ورځ به انشاءالله العظیم الله پاک ضرور ختموي. اوس راځو د معاشي استحکام او مضبوطوالي دپاره څلورم عدد څه شیز دی. څلورم عدد دا دی چې ایمرجنسي فنډ تاسو کوم جوړ کړی دی هغې کې لږه اضافه کول دي او زیاتوالی کول دي. بوسټ یور ایمرجنسي فنډ. کله هم چې تاسو خپل قرضې ختمې کې نو بیا چې تاسو کوم ټیوشن کو یا آنلاین کاروبار هم کو یا کوم اخراجاتو نه تاسو پیسې بچ کړې وي نو هغه به دوباره لګوئ نه بلکې په ایمرجنسي فنډ کې به اچوئ چې ستاسو دا ایمرجنسي فنډ لږ نور هم سیوا شي. مثال په توګه باندې 6 میاشتو ته ورسي، کال ته ورسي. نو کله چې ستاسو ایمرجنسي فنډ کال ته ورسي نو د هغې نه وروستو به ستاسو د معاشي استحکام سفر شروع کیږي او گویا چې تاسو د معاشي استحکام په میدان کې خپه کېښوده. نو دغه ایمرجنسي فنډ چې څونه هم سیوا کیږي نو دا به تاسو راخلئ او په صحیح طریقې سره به د انویسټ کولو کوشش کوئ. اوس د انویسټمنټ طریقې کو چې تاسو نه درځي نو تاسو موږ نه په کمنټس کې هم تپوس کولی شئ او په واتساپ باندې هم تاسو پوښتنې کولی شئ. زما تاسو دا خواست دی چې پوره توجه سره د کتاب دا خلاصه ضرور وګورئ. خو چېرې تاسو غواړئ چې زموږ دا کوشش یعنې کتاب لوستل او بیا خلکو ته د ویډیو په شکل کې رسول ستاسو خوښ وي نو زه به تاسو ته یو خواست کوم چې په خپله هم دا ویډیوز ګورئ
او خپل شاګردانو رشتہ دارو سره هم شریک کوي، دوستانو سره هم شریک کوي چې هغې ته هم پیدا کیږي. او کله هم چې ستاسو په ذهن کې څه سوال راځي، که هغه د معاشي استحکام حوالې سره وي یا هغه د پرسنل یعنې ذاتي ډیولپمنټ حوالې سره وي، نو ما نه په واتساپ باندې هم پوښتنه کولی شئ او په کمنټس کې هم لیکلی شئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.